زما نوم فضل حنان دی د ډیری کلي اوسېدونکی یم د یونین کونسل ابازو. زموږ په دې علاقه کې دا دوه ځایه ژرندې دي. یو ځای ژرندې په 2 ژرندو مشهورې دي، یو ځای دا زموږ ژرندې چې دي دا په 5 ژرندو باندې مشهورې دي. او دا ژرندې چې زموږ په علاقه کې ډېر د انګریز د وخت نه دي، زموږ پلارانو نیکونو دا شروع دی موږ لکه هم په دې باندې اوړه کړي دي او استعمال کړي دي. تقریبا زما عمر 50 کاله هم شاده. موږ چې واړو موږ په پلارانو سره د ژرندې ته راتلو او دلته به د خلکو ډېر زیات هجوم او دانې به ډېر راتلې په ریړو کې په خرو باندې. اوس هجوم ختم شوی دی. په دې ژرنده کې لکه ډېر سامان دی. دې کې د لاندې نه ټول لاول یو لرګی لګېدلی، هغې ته تیر وایي. په هغه تیر د پاسه چورس د اوسپنې یو څیز لګېدلی، هغې ته ټکی وایي. په ټکی کې نرۍ شان داغي، په هغې باندې د اوسپنې بل دوک شان لګېدلی، هغې ته تیرک وایي. تیرک په سرخ کې فټي سرخ اوبه ته وایي. 16 فوټ کې دا اوبه راځي او دا سرخ تیزۍ سره تاویږي او هغې سره ژرنده کېږي. دا هغې سره دا اوړه روځي او بس موږ یې په دا جارو راټولو او په بوجه کې اچوو. په دې ډرم کې موږ دانې واړوو، هغې نه رو رو په هغه پایپ کې راځي، په هغه ناوه کې راځي. هغې ته هغه ټکټکې لګېدلې وي. دا ټکټکې دې لپاره وي چې دا دانې بندېږي نه. که دانې بند شي بیا پل په تشه باندې ګرځي، اوړه نه کوي، پل خرابېږي. د دې کاڼي وزن د 4 منو نه واله 10 منو پورې کېدی شي او دا د افغانستان نه راځي او موږ یې راوړو د خزانې نه. دا په یوه ګنټه کې د غنمو 1 من 50 کیلو اوړه روباسي، د جوارو تقریبا 35 کیلو اوړه روباسي او دال به 80 کیلو اوړه روباسي. دلته موږ ته دانې د بهر نه راځي، جوار راځي، غنم راځي، دال راځي. په غنمو کې موږ لا په 1 من کې 2.5 سیره مزدوري راکوي، هغه زموږ مزدوري ده. په جوارو کې 1 من کې 3 سره مزدوري راکوي، هغه زموږ مزدوري ده. دالو کې خلک 100 روپۍ راکوي، هغه زموږ مزدوري ده. خلک راځي چې دا ډېره لویه علاقه ده. میرې نه راځي، د ابازو نه راځي، تنګي نه راځي، ګل آباد نه راځي، ډېر لرې لرې علاقې نه دلته دانې راځي. زموږ د خپله علاقه خو دا ده. په کال کې دا 10 میاشتې ګرځي، 2 میاشتې ولاړه وي. 2 میاشتې جنوري او فروری ده. په دې کې د آب پاشا والا د نیرونو صفایي کوي. په هغې په وجه باندې زموږ دا ژرندې ولاړې وي. دا 5 ژرندې د دې اوبو مقدار ډېر اوچت دي. دا سطح به ښکاري دی، هغه سره د اوبه چې رابهیږي دې سره د اوبو یو شان ډکې وي او که بله پرې روانو بیا دغه مودرېږي، بیا اوړه خراب کوي. دې ژرندې سره 3-4 کسانو وابسته ده. یو ترکاڼ وي، یو د ژرندې ټیکهدار وي، یو د ژرندې مزدور وي. اوس د ژرندې پوزیشن په دې ختمېدو دی. مشین ته اوړه یوسي، که ښي او که خراب وي خو اوړه یې کي. پخوا به په دې ژرندو کې دانو ځای نو، خلکو پکې 3 شپې کولې، 4 شپې به یې کولې، د اوړو مشینان نو. نو په دغه وجه باندې دا متل مشهور دی که ژرنده یې د پلار ده نو دا په وار ده. ژرندې خو چې ډېرو ځایونو کې ختم هم شوې. یوه ژرنده تقریبا د 5 رټونو عمره یا د 5 پمپونو عمره چې 5 انچې پیپ ورته لګېدلي، که مې اوبه غورځوي په هغې باندې یوه ژرنده ګرځي. د ژرندې اوړه په دې وجه باندې ښایسته چې د ژرندې اوړه داسې خواره واره پروزي، دا یخېږي. د مشین اوړه په بوجه کې په یو ځای راغورځېږي، ګرم په ګرم وي، هغه ګرم اوړه خرابېږي، یخ اوړه مزېدار وي. بل خبره دا چې د ژرندې اوړه که تا کره کور کې 1 میاشت پراتې دا نه خرابېږي او د مشین اوړه که د 10 ورځې بند وساتل هغې نه چم جوړېږي او هغه خرابېږي. مشین والا چې دی چې جوار اوړه هله په 300 روپۍ من کوي او موږ یې په 150 کوو. نو زه یم چې خلک دې زوړ کلچر ته بیا راشي او خپل ژرندې اوړه یا د کور د میچنې اوړه دا استعمال کړي او